لومړی پوښتنه د خاکریز د ولسوالۍ د باغلي د کلي اوسېدونکی ملا رفیع الله اخون او هم ملا عبدالقدوس اخون پوښتنه کوي چې د روژې د مبارکې میاشتې لپاره د ټولې میاشتې یو ځل نیت کافي دی چې ټوله روژه به نیسم او که نه د هرې ورځې لپاره جلا جلا، او هم په ضمن کې دا وایي چې په پیسلمي کې په خاصو الفاظو کوم چې د روژې د نیولو لپاره برابر شوي هغه خاص الفاظ وایي چې وبصوم غد من شهر رمضان، او که همدومره کفایت کوي چې د زړه قصد وکړي یعنې د پیسلمي د سره په زړه کې وایي چې سبا ته به روژه نیسي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ګران ورونو، دغه روژه د سره تر پایه د یوه میاشت روژې یا یو کم دېرش روژې دا په شریعت مبارکه منوره کې هره ورځ تنها عبادت دی، نو د هرې ورځې دپاره نیت کول دا فریضه ده او دا لازم دی. معنا دا ده چې هر پیشلمی مسلمان راکښیني پیشلمی کې دا بیا په زړه کې چې سبا روژه نسم، د بلې ورځې دپاره به بیا نیت کوي، د بلې ورځې دپاره به بیا نیت کوي علیحده. زموږ فقها رحمت الله علیهم کتابونه د مذهب راوړي، وایي که یو مؤمن مسلمان وي او دی په اوله شپه د روژې مدهوش بېهوشه سي او بېحسه سي، بیا نو اکل و شرب ونه کړي، خوراک او څښل حتی ټوله میاشت د روژې پر ده باندې تېره سي، هېڅ شی ونه خوري، بېهوش شي، وایي د دې سړي حکم څه دی؟ وایي هغه اوله روژه د ده سیه ده، یعنې د هغه قضا نسته، هغه نوره میاشت به دی هغه روژې نسي، یعنې قضا به راوړي. علت هم دا دی او سبب هم دا دی چې د اولې روژې دپاره ده نیت کړی و د شپې هغه روژه یې سیه سوه، او که دی مدهوش او بېهوش دی هغه سباک نه لري. د هغه نورو ورځو دپاره د ده نیت نه و، نو ځکه بې له خوراکه او بې له څښلو که پر چا ورځ تېره سي، اما نیت د روژې ورسره نه وي، هغه صائم نه بله کېږي او هغه روژاتی نه بله کېږي. خلاصه هم دا ده چې د هرې ورځې دپاره علیحده نیت کول دا فریضه ده، نو که نیت ته فرض وکړي، که د واجب آخر بل واجب د هغه نیت وکړي، که قضایي نیت وکړي او که نفلي نیت وکړي په داخل د رمضان کې، هغه ټول د فرض عین د دغه روژې څخه درېږي. دا وایي داسې مثال لري لکه متوحد فی الدار، یعنې یو سړی وي او په سرای کې ناست وي یکړ، بل هېڅوک هم نه وي، نو په هر نامه چې ورنارې کې ای سړیه، ای چې په کور کې یې، ای کوروالا، همدغه سړی جنې مراد دی. نو همدغه رنګه په داخل کې د رمضان که سړی نفلي نیت کوي او که د قضا نیت کوي، که د قسم د روژو نیت کوي، د فدیې یا بل واجب وي، خو هغه نیتونه یې ټوله باطل په رمضان کې درېږي، اما نیت بې وي د مطلق روژې د هرې ورځې دپاره نیت غواړي. او هر چې دا مسله ده چې دا عربي الفاظ دي یا په ژبو په خوله باندې کوم شی ویل حضراتو دا فریضه نه ده، دا واجب او سنت نه دي، لیکن هو مستحب کار دی. زموږ هدایه شریفه وایي د لمانځه دپاره که په خوله باندې دا الفاظ ووایه 4 رکعته فرض، د نن ماپښین مثلا مخ پر طرف د قبلې شریفې، وایي که دا الفاظ ووایه امر مندوب دی. مندوب دا معنا ښه کار دی، هم د دغه وجې چې دا لسان او فؤاد موافق سي، یعنې ژبه او زړه دا سره برابر سي. اصل نیت هغه اراده د زړه ده چې د مؤمن مسلمان دا په زړه کې چې سبا روژه نیسم، نو که په خوله څه ویلي که نه، بس هغه نیت یې کافن دی او روژه به د حق وګرځېده. والسلام.